علومو ودان د پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه مېرمن لمر چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې خصوصا د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې او دغه راز د ښځو د کار په برخه کې هغه هېڅ همدای شوې؟ ډېره مننه تاسو څخه هم د خپل سلامونه تاسو ته د نو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان یو غونډه بالاخره پای ته ورسېده او ځینې پرېکړې وشوې، ځینې مادې اعلان شوې. که څه هم دا کومې مادې چې اعلان شوې دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بالاخره دا مادې چې اعلان شوي دي دا به تر کومه حده کېږي، ځکه چې یوه ماده کې فقط پکې شوي دي چې د ښځو حقوقو ته به درناوی کېږي، اما نه دي مشخص شوي چې څه ډول څنګه او په کوم ځکه چې نن څه شی ډېر مهم دي، اړین دي، هغه د ښځو تحصیل یا تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمینه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوې او راسره بلې راغږی کېږي. زموږ نه تر اوسه هم ښوونځي دروازې تړلې پاتې شوي دي او کومې چیرې چې د ښځو د دې ښوونځي څخه متاسفانه باید ووایم چې هغه چیرې نه دي پوره شوي یا کومه